باور وکړئ د ډېرې خوشحالۍ کږۍ وږیږي باور وکړئ د ډېرې خوشحالۍ کږې وږیږي او چې سوله وي زموږ د چم مرغۍ کږې وږیږي او واده ستا دی سینګار ته شوې د نورو ته حیران یم واده ستا دی سینګار ته شوې د نورو ته حیران یم ګاونډ کې نن دا ټولې جینکۍ کږې وږیږي سلامونه او مینه د شاعرانو لټون خپرونې درنو خوږو مینهوالو په دې هیله او تمه چې روغ او جوړ به یاستئ او د خوشحالۍ شېبې به تېروئ ګرانو مینهوالو نن د دورو بابا ولسوالۍ اړوند ګړکو سیمې ته راغلي یو دلته نو بیا د ځوان او تکړه شاعر نصیب جان نصیب شینواري خواته راغلي یو ښاغلی نصیب دوه شعري ټولګې هم لري چې د زړه سره ستا د سیمې کلیوال یم او بل هم د سپین غروښ کې نو ښاغلي نصیب سره به د هغه د شاعرۍ په اړه خبرې کوو شعرونه به راته وایي نظمونه به راته وایي تر پایه مو ملتیا وکړئ د هر څه د مخه نصیب شینواری صاحب تاسو ته د شاعرانو لټون خپرونه کې ډېر ښه راغلاست او هرکلی وایم مننه پښتونزی صاحب تاسې ته د شاعرانو لټون د پیج ټولو درنو مینهوالو ته په خپل وار سره خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او تاسې ته ډېر ډېر هرکلی وایم چې زموږ سیمې ته راغلی او ډېر زیات خوشحاله شوم ستاسې د دغه هڅې نه او ستاسې د دغه حرکت نه راته لمه ژوندي لره وړاندې تر دې چې نورو پوښتنو ته راځو ښه به دا وي چې په لومړي سال کې ستاسې ښکلی غزل زموږ مینهوالو ته ووایي لومړی به یې دوه بیته ووایم چې په الله او په رسول خو د یقین شي په الله او په رسول خو د یقین شي چې ته راشي زړه مې خوږ لکه ګبین شي واه ډېر لوړ دی مننه او باور وکړئ د اسمان چې څنګه شین دی باور وکړئ د اسمان چې څنګه شین دی باور وکړه د اسمان چې څنګه شین دی چې ته لاړ شي زړه مې دغسې تک شین شي واه ډېر ښکلی ډېر لوړ ډېره مننه او راځم غزل ته وایي تر اخره یې رنګ چالو تا هم بیلود ما هم بیلود تر اخره یې رنګ چالو تا هم بیلود ما هم بیلود بس د پلار ګټلی مالو تا هم بیلود ما هم بیلود تا زما خبره رد کړه او ما ستا خبره رد کړه تا زما خبره رد کړه او ما ستا خبره رد کړه بس همدا مو غټ کمالو تا هم بیلود ما هم بیلود مننه او دواړه یو بل ته رقیب شو د هیڅ چا په لاس رانغلو دواړه یو بل ته رقیب شو د هیڅ چا په لاس رانغلو د هغې د لاس رومالو تا هم بیلود ما هم بیلود او حجرې بندې بنډار نشته تور ماښام او سپین جوماتو حجرې بندې بنډار نشته تور ماښام او سپین جوماتو خوږ اذان به د بلالو تا هم بیلود ما هم بیلود او اټک څه وي خو زمونږ پخوانی اتفاق نشته اټک څه وي خو زمونږ پخوانی اتفاق نشته د برلین غوندې دیوالو تا هم بیلود ما هم بیلود مننه او بیا به خپل ریبار ته وایي چې نصیب دواړو خفه کړو مننه بیا به خپل ریبار ته وایي چې نصیب دواړو خفه کړو زمونږ خپلو پیښوالو تا هم بیلود ما هم بیلود واه ډېر ښکلی ډېره مننه که ووایو چې نصیب جان نصیب شینواري څنګه شاعرۍ ته مخه وکړه زه چې کله لومړی سر په ښوونځي کې وم د مهاجرت په وخت نه چې کله موږ راستانه شو نو په تورخم کې د پولې هغه غاړه د اکسپورټ پبلیک سکول په نوم یو ښوونځی و په هغې کې چې کله به زموږ پروګرامونه وو د فراغت پروګرامونه به یا نور روزانه په هغې کې پروګرامونه کېدل هغې کې به زه راوتم ما به هغه وخت کې د نورو شاعرانو شعرونه ویل او د دې سره سره به مې د نورو شاعرانو کتابونه کتل خو وروسته چې کله ورو ورو د زلمیتوب حالات ته راتلم د وطن مینه مې په زړه کې همداسې زیاتېده او د وطن په اړه به ما شعرونه په سټیج ویل د نورو شاعرانو به خو د دې سره سره بیا په خپله هم ما شعر ته مخه کړه نور زه هم نه پوهېږم چې څرنګه شاعر شوم خو دغه د نورو شاعرانو شعرونه چې به مې کتل او د وطن دغه کړاوونه دردونه چې بیا راغلم په خپله مې ولیدل او د سیمې ته راغلم نو د وخت تېرېدو سره بس د وطن مینې زه دې ته وهڅولم چې په شاعرۍ باندې پیل وکړم ډېر ښه شینواری صاحب وړاندې تر دې چې نورو پوښتنو ته راشو نو ښه به دا وي چې یو خپل ښکلی غزل مینهوالو ته واوروي غزل څه په دا ډول دی وایي په شونډو رنګ وهلی و جانان د ډنډاسې په شونډو رنګ وهلی و جانان د دنداسې قربان د غوز د بوټي شم قربان د دنداسې مننه وړې وړې خبرې له شاتو نه خوږې وې وړې وړې خبرې له شاتو نه خوږې وې وړې وړې خبرې له شاتو نه خوږې وې سرخي کړم ملګرو ډېر حیران د ډنډاسې مننه سینګار کې په څو چنده ښکلا معلومېدله
سینګار کې په څو چنده ښکلا معلومېدله دا چا به ورته کړی و بیان د دنداسې واه ډېر ښکلی دی ډېر لوړ دی مننه وایي باچا صاحب د ښار ښکلي ټول د ښار سرخي بدرنګ کړل څنګه باچا صاحب د ښار ښکلي ټول د ښار سرخي بدرنګ کړل باچا صاحب را اعلان کړی یو فرمان د واه دنداسې ډېر ښکلی دی دا بیت یو ځل بیا ووایه مننه باچا صاحب د ښار ښکلي ټول د ښار سرخي بدرنګ کړل باچا صاحب را اعلان کړی یو فرمان د دنداسې واه ډېر ښکلی او چې هر وخت به دې ویل چې شونډې سرې په دنداسه کړه چې هر وخت به دې ویل چې شونډې سرې په دنداسه کړه نصیبه زه پوره دې شو ارمان د دنداسې واه ډېر ښکلی ډېره مننه شینواری صاحب په اوسه وخت کې موږ او تاسې په دې ټولنه کې په دې معاشره کې ډېر شاعران لرو چې د هغوی د شعر دوره ډېره کمه وي ستاسې پند باندې که یو څوک وغواړي چې هغه ښه شاعر جوړ شي څه باید څه ورته پکار دي څه باید وکړي پښتونځی صاحب زما په نظر هر هغه څوک چې غواړي چې زه یو ښه شاعر شم هر کار په شوق کېږي بېشکه چې د یو کار سره د شوق وي په خپله په هغې کې یو انسان خواري او زیار او منډې ترډې شروع کړي ګوره کله چې یو شاعر د ښو شاعرانو سره ناستې پاستې ولري په کلو کې په خواوشا سیمو کې د مشاعرو ته لاړ شي ادبي ناستو کې برخې واخلي د پخوانیو شاعرانو شعرونه ولولي او د یو ښه شاعر دپاره زما په نظر دا مهمه خبره ده چې دی د ټولنې ناخوالو ته په ځیر وي زموږ هیواد چې دی د دې هیوادوالو شاعري چې د ټوله ولې د دوی غزلې په وینو باندې سرې دي ځکه چې دوی هر سهار هره ورځ په هیواد کې مو په هر ښار کې چاودنې کېږي په هر کلي کې زلمي ښخوي همداسې زموږ ودونه بمباري شول زموږ کوم قسم ناخوالې دي چې هغه دلته په دې ټولنه کې ونه شوې نو هر هغه څوک ښه شاعر جوړېدی شي چې هغه دغسې ناخوالو ته ځیر وي او د هغې نه یو روڼ تصویر رااخلي په خپله غزل کې ورپه ځای کوي ډېر ښه شینواری صاحب نو اوس غواړو چې یو بل غزله هم درنه واورو بیا به نور هم مخکې ځو پښتونځی صاحب درنو مینهوالو باندې به یو غزل واورم چې اوري په مینه یې اوري لکه ډډ چې د لرګي سپینې وینې خوري لکه ډډ چې د لرګي سپینې وینې خوري لکه ډډ چې د لرګي سپینې وینې خوري ګران وطنه ما د داسې اندېښنې خوري او تاله څه خپلې قیامت خپلې حساب دی څنګه تاله څه خپلې قیامت خپلې حساب دی څوک چې دومره سهولت کې هم روژې خوري واه ډېر لوړ دی مننه او د چا پلار به یې خبرو کې راګیر کړي د چا پلار به یې خبرو کې راګیر کړي مننه د چا پلار به یې خبرو کې راګیر کړي په وړوکې خوله پوره 10 سپارې خوري واه ډېر ښکلی زه ګیله د افغان خاورې نه په دې کړم زه ګیله د افغان خاورې نه په دې کړم هره ورځ یې رانه ګل غوندې څېرې خوري ډېر لوړ دی ډېر لوړ دی مننه او چې په 100 قسمه نومونه یې بدنام کړو چې په 100 قسمه نومونه یې بدنام کړو چې په 100 قسمه نومونه یې بدنام کړو هغه خولې اوس د کابل د باغ مڼې خوري واه ډېر ښکلی دی ډېره مننه شینواری صاحب بیتونه مو وویله د هغې تر څنګ مو ښکلې غزلې هم مینهوالو ته واورولې که اوس وپوښتو چې د شعر یا غزل تر څنګ مو په نظم او نثر کې څومره کار کړی ما خو تر اوسه نثرونه مې لوستي ډېر دي او خوښېږي مې هم بالخصوص مرحوم ګل باچا الفت صاحب د هغه نثرونه مې ډېر زیات خوښېږي یو ډېر مطلب نه ډک وي په نثر ما پخپله نه دی لیکلی په نظم کې څومره کار کړی نظمونه فقط یو 15 شپږ په شمار دغه یو څو که دلته یې مینهوالو ته د خپل نظم یوه برخه واوروې ډېره به ښه شي یو نظم ما په ولور پورې لیکلی و او هغه نظم چې دی ما د هغې نه مخکې یو یعنې زما د سترګو تر مخه چې څه تېر شوي وو هغه مې په دې نظم کې راخیستي وو او زه د هغې عیني شاهد وم بلکل یعنې حقیقتونه په د شعر یا د نظم په انځور کې د هغه نظم یوه بیلګه به درته وړاندې کړم فقط یو بیت په 2 بیته به یې ووایم چې ښه دواړه غیږ په غیږو رپېدل چې ژړېدل ډېر لوړ دی ښه دواړه غیږ په غیږو رپېدل چې ژړېدل یو ځوان او یوه پیغله مې لیدل چې ژړېدل واه ډېر لوړ دی نری نری ژړا مې تر غوږو شو سخت حیران شوم تیاره غوندې ماښام د دوی خواته ور روان شوم نری نری ژړا مې تر غوږو شو سخت حیران شوم تیاره غوندې ماښام د دوی خواته ور روان شوم رومال به یې په سرو سترګو راښکل چې ژړېدل یو ځوانه یوه پیغله مې لیدل چې ژړېدل مننه شینواری صاحب واقعیت په ډېرو کمو بیتونو کې هم زموږ د دې ټولنې شته واقعیتونه انځور کړي وو ډېره مننه کور ودان که په وروستیو کې هغه څوک یا هغه مینهوال چې د شاعرانو لټون خپرونه کې دمګړی تاسې ګوري هغوی ته څه پیغام لري زه ټولو درنو لیدونکو ته دغه پیغام لرم چې په ټولنه کې باید لومړی د پښتو ژبې ته
ستر کار وکړی شي زموږ ستاسې پښتو ژبه چې تر اوسه وروسته پاتې وه د دې دپاره موږ تاسې خدمت نه دی کړی که موږ تاسې د نړۍ نور قومونه وګورو د خپلو ژبې دپاره یې ډېر زیار او ډېر زحمت ویستلی دی نو باید د خپلې ژبې دپاره ډېر کار وکړو نو زما دغه پیغام و ټولو ورونو ته شاعرانو ته هم همداسې پښتانه ټولنه کې چې زموږ څومره اوسنی نسل دی باید د پښتو ژبې ته ډېر کار وکړي مننه نصیب شینواری صاحب چې موږ له مو وخت راکړه چې تاسو سره د شاعرۍ په اړه باندې وغږېږو مینوالو ته هم ښایسته ښایسته غزلونه او نظمونه واورول له تاسې هم مننه پښتونځی صاحب چې د خپلو مینوالو دپاره مو دومره زحمت ویستل او د لارې پرتې سیمې نه دلته راغلی خدای مو آباد او ژوندي لره مننه کور ودان د شاعرانو لټون خپرونې درنو خوږو مینوالو دا وه د نصیب جان نصیب سره زموږ یو خپرونه تر بیا چې د یو بل تکړه شاعر سره ستاسې تر مخه راځم په بخون کې الله مو سپارم ښې شېبې